د ټال ناول شپږمه برخه. په سپین هم باور مه کوه. زموږ په کلي کې نیک نظر اکا ګیر کړ. په کدانه کې سوری جوړ کړی و. د کالیس پر خولې راټولو ښځو ته به یې کتل. یوه ورځ خدای وشرماوه. د غومبسو ځاله پرې راولوېده. سړی په چیغو له کدانې راووت. غومبسې نه ترې جلا کېدې. بیا به کلیوالو پسې خندل. ویل به یې چې نیک نظر اکا نه شرمېده. غومبسې وشرمېدې. رسوا یې کړ. ستا مې ویل زما پلار له کلیوالو سره په کدانه کې هماغه سوری ولید. ویل یې چې د یوې ورځې خبره نه وه. نیک نظر اکا د دیوال غار ته نږدې سم زوړ پارشه ور کړی و. هر سهار به یې له هماغه سوري ښځو ته کتل. په کدانه کې به یې سلامته له چایو ډکه چایجوشه ورته تشوله. نیک نظر اکا نو تا نه ولیدلی. خدای دې نه در باندې ویني. درخانه یعقوب د کلي ښځو ته ویل چې له دې سړي لرې ګرځئ. نیک نظر نه لري. په هډو دروند دی. په یوه اختر کې مې مبارکي ورسره کوله. لاس یې راوتخناوه. ارزو کیسه کوله. بوډۍ ورته خندل. اشپزه حیرانه وه. بوډۍ اول وار بې وخته ناشته غوښته. نجلۍ او بوډۍ تر ناوخته لمر ته ناستې وې. وروسته یې ځای بدل کړ. فرش یې د ونې سیوري ته وښوراوه. بوډۍ د غرمې ډوډۍ هم همالته ور وغوښته. خو دا ځل له سوپ سره بېنډۍ هم وخوړې. ماښام بوډۍ په کوټه کې تلویزیون کود چې زوی یې راغی. د خپل بکس کېښود. د مور لاس یې ښکل کړ. تشناب ته ننوت. خو کله چې یې بېرته د تشناب ور خلاص کړ په خپل ځای حیران ودرېد. بوډۍ مستې سندرې ته اوږه خوځوله. ورغی. په خندا یې وویل ابی له ډېر وخت وروسته مې خوشحاله ولیدې. بوډۍ وویل هسې نن مې زړه ښه دی. څه خبره ده؟ نیمه ورځ مې لمر ته تېره کړه. بدن مې پوست شو. پخواني دردونه نشته. سړي په بیړه وویل ته باید له کوټې نه وای وتلې. دا د ډاکټر هدایت دی. چا د باندې ویستې؟ بوډۍ خپلې ډنګرې اوږې پورته وغورځولې. په خدای تر هغه زاړه ډاکټره دا وړه نجلۍ هوښیاره ده. څوک؟ ارزو. هغې راپام کړل چې لمر ته ور ووځم. په دې څلورو دیوالونو کې مې زړه بوټ راووت. سړي څه ونه ویل. غلی د باندې ووت. بام یې وکوت. لاندې ښکته شو. د اشپزخانې ور یې پرانیست. په سالون کې یې ناره ونیوله. ارزو. غږ یې وانه ورېد. اول منزل ته ښکته شو. نجلۍ پر جاینماز ناسته وه. دعا یې کوله. سړی همالته پر څوکۍ کېناست. سر یې وځړېد. شېبه وروسته یې سترګو ته لوسې ډنګرې پښې ودرېدې. سړي سر پورته کړ. ارزو په خواره خوله وویل دعا رانه اوږده شوه. سړي چیغه کړه ته لیونی یې؟ ابۍ دې ولې د باندې ایستلې وه؟ د زړه تکلیف لري. ډېر حرکت یې وژني. ارزو غلې وه. سړي په آرام غږ وویل بیا دا کار ونه کړې. سمه ده. نجلۍ هماغسې غلې ولاړه وه. سړی بېرته پورته وخوت. بوډۍ هندواڼه خوړه. خپل زوی ته یې وکتل. ویې ویل د چمن ګلان تږي دي. دروازې ته نږدې د مڼې ونه هم ډېره ډکه ده. څومره چې میوه لویږي هماغومره پر ښاخونو زور راځي. یو څوک ورته راوغواړه چې غټو ښاخونو ته د لرګي پایې ودروي. غلې شوه. ویې ویل وږې یم. ښه غوړ قابلي پلو به نه راباندې خورې؟ د سړي سترګې رډې راوختې. بوډۍ وویل نن مې 3 ځله خوراک وکړ. اوس بیا وږې یم. څه یې پاخه کړي دي؟ سړي وویل فکر کوم چې نن یوازې آش لرو. د بوډۍ ټنډه تروه شوه. آش او سوپ یو ډول دی. نور مې بد ترې راځي. هوټل نږدې دی. یو څه راوړه. وخوځېده. سړي وویل تشناب ته ځې؟ بوډۍ غبرګې پښې ځمکې ته ور وړې. پر لاسونو یې زور راوست. نه کېده. زوی یې ورغی. تر مټ یې ونیوله. بوډۍ پر کمود کېنوله. دی له کوټې ووت. پر بام یې ټلیفون غوږ ته ونیو. شېبه وروسته یې وویل ډاکټر صاحب ابۍ کابلي پلو غواړي. غلی شو. بیا یې وویل خو نن یې 3 وخته ډوډۍ خوړلې. د بوډۍ غږ راغی. سړی کوټې ته ورغی. بوډۍ له تشنابه راوویسته. بېرته یې پر کټ پرېسته. د باندې ووت. ارزو لا هماغسې پر څوکۍ ناسته وه. سړي په خوند وویل مننه. ارزو په بیړه ودرېده. سړي وویل له ډاکټر سره وغږېدم. ویل چې د مور صحت دې په خوراک پورې تړلی دی. حویلۍ ته ووت. ارزو پورته وخته. بوډۍ ټوخل. په ټوخي کې نجلۍ ته وویل سهار به بیا لمر ته وځو. ارزو د بوډۍ تر څنګ پر کټ کېناسته. ورې یې وویل خو ښاغلی خفه کېږي. بوډۍ سترګه ورته ټینګه کړه. په خوند یې وویل په کیسه کې مه کېږه.
د ارزو سر وځړېد. بوډۍ وویل هیڅوک دې له کاره نشي راځوابولی. ارزو په بیړه پورته وکتل. په وړو سترګو کې ځلا پرته وه. ویې ویل دا مې لا انا زده کړل. په کوټه کې به یې زړه تنګېده. تل به پټیو ته وتله. طبیعت به یې جوړ و. کور ته به یې هم ډک پلو سارمي او شلخای یعنې 2 ډوله سابه دي هغه راوړل. په کومه ورځ به چې د باندې ونوته سلا بلا به یې کنځلې کولې. غلې شوه. ویې ویل لاندې هم خالي کوټه شته ولې هلته نه ځې؟ لنډه به حویلۍ ته ورځې. بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. ارزو وویل زه به هم د شپې در نږدې یم. ما زیوه ناره راکوه. بوډۍ وویل بد خو نه وایې. دروازه خلاصه شوه. سړی له ډکې کڅوړې سره راغی. پر کټ یې 3 پلاستیکي قوطي کېښودل. اش تود کم؟ بوډۍ وویل نه مه یې راوړه بد مې ایسي. نن به همدا پلو وخورو. بوډۍ یوه کاچوغه وریځې ورپورته کړې خو په دویمه کاچوغه کې ټوخي واخیسته. ارزو د اوبو ګیلاس ورته ونیو. بوډۍ شاته شوه. سړي وویل خوند دې خراب دی؟ نه خو تا پلو غوښت زړه ته مې نه کېږي. غلې کېناسته. وریجې او غوښه همداسې پاتې شول. یوه هم ونه خوړل. ارزو ډکې قوطي په کڅوړه کې کېښودل. ولاړه شوه. د کوټې په دروازه کې د سړي غږ ورپسې راغی. په کثافت دانۍ کې واچوه. جلۍ د باندې ووته. خو کله چې بیرته راغله بوډۍ خپل زوی ته په غوسه وه. ویلې چې په دې کوټه کې مې زړه چوي. کټ مې لاندې یوسی. سهار بیا بوډۍ لمر ته پرېوته. سترګې یې پټې وې. څوکه څوکه یې ساه اخیسته. ارزو په ګل کې ننوتې مچۍ ته کتل چې څه وخت به له سرو پاڼو راوځي. د انګړ دروازه وټکېده. ارزو ورغله. شېبه وروسته بوډۍ د ماشومانو خندا واورېده. سترګې یې رڼې کړې. یودم یې چیغه کړه ووځئ. خندا غلې شوه. اشپز او خدمتګاره په منډه حویلۍ ته راغلې. دروازې ته نږدې په چمن کې 2 خیرن ماشومان او له مخه چادري پورته کړي ځوانه ښځه ناست ول. تر مخې له بېګانه وریجو ډک پلاستیکي قوطي ایښي ول. خدمتګارې منډه ور واخیسته. یو ماشوم یې تر ولي ونیو. په خوشکه یې وویل هلئ د باندې ووځئ. ماشوم یودم وژړل. له ډکې خولې یې وریجې باد شوې. نه ته په هوا کې پښې وهلې. خو خدمتګارې تر لویې دروازې ویست. ځوانې ښځې د چادري پیسکې ور ټولې کړې. یو قوطي ته یې لاس ور وغځاوه خو خدمتګاره را ورسېده. قوطه یې د بوټ پر څوکه پورې واهه. ښځې دویم ماشوم ور واخیست. د باندې ووته. ارزو ورخطا ولاړه وه. اشپز یې ارزو ته وکتل. څه یې ونه ویل. بیرته د چوترې پر زینو وخته. بوډۍ پسې ناره کړه سترګې دې نه وې؟ اشپز یې مخ ور واړاوه. په ورختایي یې وویل زه نه وم خبره دیګ مې کاوه. بوډۍ څه ونه ویل. اشپز چوترې ته وخته. خدمتګاره هم په منډه د کور خواته روانه شوه. بوډۍ سر ولګاوه. ارزو په جګو پښو کېناسته. له وښو یې یوه وریجه ور ټولوله. د بوډۍ له غوسې ډک غږ راغی غټه نجلۍ یې. ارزو ور ونه کتل. بوډۍ وویل نږدې راشه. ارزو ورغله. بوډۍ وویل څه ضرور ها؟ د ارزو سر وځړېد. د بوډۍ غږ پوست شو. بیا داسې ونه کړې ښه؟ ارزو په مړاوي غږ وویل خو هغه یوه یې کټ مټ زما د کوچني ورور غوندې سترګې درلودې. کله چې به په کور کې د خوراک څه نه و ورور به مې همداسې مړې سترګې راته نیولې. غلې شوه. ویې ویل هسې مو هم دا وریجې ایسته اچولې؟ بوډۍ وویل د وریجو خبره نه ده. په دې خلکو باور مه کوه. غله دي. نو چمن او ګلان خو یې نه وړل؟ بوډۍ ته غوسه ورغله. بس له ځانه انا مه راته جوړوه. ارزو غلې شوه. بوډۍ سترګې پټې کړې. ارزو ورغله. د بوډۍ په سپینو ویښتو کې یې ګوته ننیستې. بوډۍ ور وکتل. ویې ویل خپه مې کړې؟ نه ما ته باک نه راځي. انا به مې تل سپکوله. لرې ړنګې پلاستیکي قوطي ته یې وکتل. ویې ویل که یې خوړلې وای توه بده وه. بوډۍ وویل نور نو دا خبره پرېږده خو کوچنیانو ته مې خوا بده شوه. اول وار مې چې دروازه ور خلاصه کړه ژړلې. له موره یې وچه ډوډۍ غوښته. همدې وریجو ته یې وخندل. غلې شوه. ویې ویل خندا یې عجب خوند کاوه خو بوډۍ ته غوسه ورغله. سم ووایه چې خندا ما ورنه واخیسته. ارزو وویل سنګ بدل که د سر بله خوا دې پاتې ده. بوډۍ پرې واړخ شوه. دواړه غلې وې. ارزو وویل ثواب لري. بوډۍ سترګې رڼې کړې. څه؟ د وږو مړول.
بوډۍ بیرته کمزوري خړباڼه سره واروستل. ارزو وویل موږ ته به هم کله کله کلیوالو پاته شوي خواړه راوړل. مور او انا به مې سرتور سرونه دعاوې ورته کولې. خدمتګاره له جارو سره راغله. ارزو د بوډۍ ډنګره اوږه وخوځوله. په خواره خولې وویل خیر دی، سمې وریجې دي. بوډۍ ور وکتل. خدمتګاره وریجو ته ور روانه وه. ارزو وویل تر اوسه به لا ډېر لرې نه وې تللې. خیر دی، دلته نه راولم، یوازې وریجې ورباسم. بوډۍ کېناسته. نجلۍ ته یې وکتل. ویې ویل ولې دومره شاله یې؟ د ارزو سر وځړېد. د هغې یوه کوچني ژړا مې نه هېرېږي، زما د ورور غوندې وه. بوډۍ ناره کړه مه یې جارو کوه. خدمتګاره بېرته د چوترې خواته ور وګرځېده. ارزو په خوند وویل نو وریجې ور وباسم؟ بوډۍ د هو په نښه سر وخوځاوه. د ارزو رنګ وغوړېد. منډه یې واخیسته. له سړکه یې زوروره ناره راغله هاي راشئ. شېبه وروسته بېرته بوډۍ ته ودرېده. په خواره خوله یې وویل خیر دی، چمن ته به یې راولم. د سړک د غاړې چټله ویاله بد بوی لري. بوډۍ څه ونه ویل. ارزو بېرته دروازې خواته منډه کړه. شېبه وروسته په چمن کې 2 ماشومان او یوه ښځه ناست ول. ماشومانو په ویره ډوډۍ ته کتل. ارزو بوډۍ ته راغله. خوله یې جینګه کړه. خیر دی، ویریږي، خوراک نشي کولای. یو وار خو ورته وخانده. مازې یو وار. بوډۍ وخندل. ماشومانو وریجې ته خیرن لاسونه ور وغځول. بوډۍ ورته ځیره وه. د ماشومانو خولې ډکې وې. کله کله به یې وخندل. وخت ووت. ښځې پاتې وریجې په پلاستیکي کڅوړه کې واچولې. تر ډېره یې اسمان ته لاسونه نیولي وو. یو دم یې بوډۍ ته وکتل. په لوړ غږ یې وویل خدای دې دواړه جهانه سم که. خدای دې د اولادونو او لمسیانو غم نه دروینې. خدای دې له اور او اوبو وساته. ښځې کڅوړه ور واخیسته. له دواړو کوچنیانو سره د باندې ووته. ارزو بوډۍ ته ودرېده. ویې ویل پښې در کېکاږم. بوډۍ ور وکتل. څه یې ونه ویل. نجلۍ د بوډۍ پښو ته کېناسته. شېبه وروسته یې بوډۍ ته وکتل. ویې ویل ته ژاړې؟ بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ وویل ما ولیدې، سترګې دې له اوښکو ډکې وې. غلې شوه. ویې ویل ځان دې درد کوي؟ ځواب یې وانه ورېد. د بوډۍ سر ته ورغله. د هغې په سپینو ویښتو کې یې ګوته ننایستې. بوډۍ په غریب کې وویل زه بده ښځه یم. نه، ولې به بده یې؟ تا خو هغه د هغه کوچنیان هم ماړه کړل. خو کوچنیان تا ماړه کړل، ما خو وژړول. دومره هم په کیسه کې مه کېږه. بېرته خوشحاله شول. بوډۍ وویل دا ډېر وخت مې هم دومره د سکون احساس نه و کړی. ارزو وپوښتل سکون درد ته وایي؟ بوډۍ سترګې پټې کړې. سوړ اسویلی یې ویست. سکون د پوست باد غوندې دی، په سترګو نه ښکاري خو پر مخ خوږ لګېږي. سکون آرامي ته وایي. زړه مې سپک شو. د هغو ماشومانو خوشحاله سترګې او د هغو د مور دعا مې له ذهنه نه وځي. ارزو په خوند وویل د غریبانو دعا نو ژر قبلیږي. یوه ورځ مو غوا لنګېده. مور مې ګرده ترې راګرځېده. ویلې چې مړۍ مو په همدې غوا لنده ده. هماغه ګړی یوه زړه ګدایګره راغله. مور مې نیم ګیلاس خامه لوبیا په پلو کې ور واچوله. ویې ویل چې غوا ته مې دعا وکړه. ګدایګرې خوله پورته ونیوله. نه پوهېږم چې څه یې ویل، خو دا لا له کوره نه ووتلې چې غوا ګلالۍ ژړ سخوندره پیدا کړه. بوډۍ سترګې رڼې کړې. کور ته نه ځو؟ نو ساعت دې نه دی تېر؟ ودرې. منډه یې واخیسته. د ګل بوټی سره واړاوه. بوډۍ وویل څه پسې غواړې؟ څه پسې غواړې؟ ګاټې. دلته لا پرون څو وړې ډبرې پرتې وې، خو اوس یې ګلان اوبه کړي دي، په خټو کې نه ښکاري. بل بوټی یې واړاوه. بېرته بوډۍ ته ورغله. ویې ویل په ښار کې د ډبرو نیستي هم وي، لوبیا راوړم؟ بوډۍ وخندل. څه پرې کوې؟ ګاټې. زما دانه به پام ورسره غلط و. کله کله به په زور ورسره کېنولم، خو په ګاټو کې به ډېرې غالۍ کولې. بوډۍ وویل ګرمي ده، کوټې ته ځم، خو تخت به سیوري ته کړو. بوډۍ وخندل. نوې غالۍ ته تخت مه وایه. یو دم یې ناره کړه کوټې ته مې بوځئ. خدمتګاره له اشپزۍ سره راووته. دواړو د بوډۍ تر ولیو لاسونه لاندې کړل. ارزو څوکۍ سمه کړه. بوډۍ اشپزۍ ته وکتل. ویې ویل نور به اضافه کتغ په کثافت دانۍ کې نه اچوې. یو سوالګر هم تش لاس مه پرېږده. د ارزو غومبوري تازه شول. اشپزۍ وویل سمه ده، خو
ارزو په خبره کې ور ولوېده. له وړلو یې خلاصه یې، دروازې ته یې زه ور باسم.